أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يوم بغورز ندعو چمغ براو بلو كل اناس طول خلق بامامهم د دې په مشرانو نوم باندې یعنی هر چا سره خپل ډلې او هغه به جنډو چې تکړی وي او د تابعدار به ورس بسی وي او موږ به دا وغواړو فمن بسغه چاته اوتی چې ور کړل شو کتابه عمل نمد اغا بيمينه په خلاص باندې فاولائک بسمدا کسان يقرؤون چلولب کتابهم عمل نمخبلا ولا يظلمون او دې سره ظلم نشي کوي فتیلا د زره برابر ومن کان توکوي فی هذه په دې دنیا کې اعمالند فهو بسغه فی الاخره په اخرت کې اعمالند وی یعنی د دنیا کې چا د قران نه مخړولې وی هغه په اخرت کې ممد کرانګي وی او د دې مثال په سورته طه کې الله ذکر کړی دی آیت نمبر 23 نه تر 25 پورې آیت نمبر 23 نه 25 درويشتم نه 25 23 نه 25 پورې چال د بدی الله تعالی اندر پاتې او بیا بدی وای چې وقا زخ په دنیا کې وقد كنت بصيرا زخ لندن کې وما الله ورته جواب کې وای چې ما ته آیتونه درکړیو فنسیتها غد اکل وکذالک اليوم تنسى اندغه رنګي نن ورځې ته هیر کړل شي مومن کان سوچوی فی هذه بدی دنیا کې عاملون فهو بسغب فی الاخرت باخرت کې عاملون وی واضل او ډیر زیات ببلار دی سبیل بلارکی وان او کچری کادو وان کادو او کچری ودوی نشدي ليفتنونک دیر پارا چتا په فتنه کې واچي دو قدر کیتا تا عن الذی دغشنا او حين جمغه کړي دا الیک استا طرف تا لتفتریا دیر پارا چتا او تړي علینا بومنګ باندې غیره سوا دا خبرنا چی رشوی دا تا دا دوی ته دوی راغلیو چې مونږ سره لچکو کا یعنی څه زمونږ ومنه څه مونږ استاسو ومنو مونږ بتاونو ته بدرت مو وایا او مونږ مستا خدای ته بدرت نه وایو نو الله داغه جواب کی وایي چې دا نږدې وا چې دی راغلیو ليفتنونک چې تاب فتنه کی واچي تاب دا خبر اومني دا هغه خبره په مقابله کې او حين الیکا چې مونږ وਹੀ کړی دا تا نو بیا کته د سکړی وې نو او بتاړي چې ته وتاړي په مونږ باندې بل خبره و اذن بدغه وخت کې به ان کتا کړی وې بدغه وخت کې لتخذوکا نه بنی ولي وې تا خلیلا دوست د ځان د پاره ولولا او کچيري نه وې ان ثبتناکا مونږ مضبوط کړه استا قدم لقد بتحقیق سرا کتا نتنش دی وی ترکنو چې تمایل شي الیهم دوی طرف ته شیئا قلیلا لکشانه دغه جی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر وخت کې زړه کې داوا چې دی اومني دی تابعدار شي دی د الله خبر اومني مسلمانان شي د الله عذاب نه بچي څه داسې طریقې وو کوم چې داس شي او الله تعالی په سختی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی نه کیده پرې دا دین څه نه جوړیږي اذن بدغه وخت کې لازقناک مونږ به څه کولې او پتا باندې ضعف الحیات غبرګه سزا دوچند سزا د دنیا او ضعف الممات او دوچند سزا د آخرت ثم بیا لا تجدو تب انم میں ان نبدوے مندلے لکا ځان د پاره علینا بمونګ باندې سبیلا چلارا بیا وتا د پاره صلا د خلاصی نه وې و ان کادو او کچيري او بشکا نږدې وو لیستفزونک چې دوی غلط کیتا تیر بسیتا دوکدر کیتا تا من الارض دزمکنا یا وبسیتا دزمکنا ليخرجوک د پاره چې دی وبسیتا من هذا اغینا و اذن بدغه وخت کې لا يلبثون دوی بهم پات نشي خلافک ورست دستانه په دزمکه کې الا مگر قليلا لګ چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دی وستل او الله تعالی ایتونه نازل کړ براءه من الله تاسو بوزه د دنیا نه د مکی د خلقونه سوره حمیم سجده 123 نمبر آیتونه او درویش نو یو سلو درویشتم طه
لا یلبثون پات بنشي دوی ورست دیتانا مگر لګمودا سنتا دا طریقه دا من دا اغچا قد پتاکیک سره ارسلنا مونږ لګل ده قبل کتا نمخ کی من رسولنا د پیغمبرانو نا ولا تجدوا تبون ممیل سنتنا زمغه طریقې تا تحویلا بدلون به انمو پدې کې یعنی چام چې مخالفت کړي دي مونږ هغه پیغمبر باقی پاتې کړي دي او هغه محاله کړی دي نو دا طریقه به جاری وي تر اخره پورې او دې طریقې کې به بدلون بنه راځي پدې کې اقیم الصلاه تپابندی کوا پمانځه لدلو کې په وخت د زوال الشمس د نور سترګې ان کله چې زوال راځي په مر سترګې باندې الا ترغه وخت پورې غسق الليل چې تیار شي د شپې نه یعنی زوال چې پریدي تقریبا 4 منځونه شول دا مسبخین مازیګر مقام مسقطن وقران الفجر او قران د سحر په مانځ کې قران الفجر نظر ته مراد سحر مونږ دی نو دا 5 وخت منځونه شول او بیا خود معراج د مکین اورستو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم باقاعده جبرئیل اسلام ورتراغه او وختونه ورته خود اول وختونه اخر وختونه او بیا انسان ته مسلمانانو ته فرمایل چې دې منځ کې تاسو د لپاره وختونه دي باغې کې بعضی خلک اول وخت ځان لپاره بهتر غني بعضی خلک اخر وخت ځان لپاره بهتر غني بهر حال دوړو کې فرق نشته خلکو په هغه باندې فیصله وکړ دی چې کم وخت کې جمع زیاته مناسبه ده کته انفرادي وي نو بیا اول وخت کې منځ کوا ځکه چې دې شي ورستنی وخت لپاره ژوندې پاتې نشي ها د جمع لپاره چې ستا په ځل کې دال لچوي چې خلک بډیر راشي ناغي بنیاد باندې کته لګلټ کوي خیر دی خو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپل عمل بداو صحابه کرام سره چې هغه په اول وخت کې منځ وکاو څنګه چې منځ وخت داخل شو منځ وکاو ځکه چې د مرګ او د ژوند پته نه لګي او د حالات هم پته نه لګي سنت مؤمن الليل او د شپینا ان قران بشکد قران یعنی لستل د قران په سحر مانځ کې الفجر د سحر کان دی مشهودا دا وخت د حاضری د فرشتو په دې وخت کې فرشتي بدلیږي د شپې فرشتي زی او د ورځې فرشتي راځي او دا فرشتي چې کله الله ته ورشي نو الله پختنه وکي چې ما بنده دې څو وخت کې پرې خودو څه عمل کې دې پرې خودو نو دې ورته وایي چې مانځ کې او دا کومه فرشتي چې به مقام زی به دینه پختنه وکي زما بنده دې په څه حالت کې ومندو نو هغه ورته وایي چې په مانځ کې نو هغه لاړم په مانځ حالت کې شي او رام په مانځ حالت کې شي نو دې وخت کې حاضری کې فرشتي ومن الليل او دنه د شپینا ان د شپې په دنه حصے کې فتهجد نو تهجد کوا به په دې قران سره نافلتن دتا د پاره اضافي عمل د لکتا د پاره دام تکوا او د سوره مزمل کې الله تعالی د باره کې خبره کړې ده چې یا ایه المزمل قم الليل شپې پاتېګا آسان اجده دا اندا یبعثکا چې مقرر بکیتا در بکیتا تا رب کرب دستا مقام محمودا اغذ صفت کړي شوی وقل او یا رب ای رب سما دا آیت واضح نشانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هجرت په کولو باندې چې اوس اجازت ملاو شو او اوس ته هجرت کولای شي دینه مخکې اجازت نه وقل او یا رب اعظم رب ادخلنی داخل کما مدخلا بداخل ولو صدق رختیاو سرا خيستاو سرا واخرجني او بسما مخرج صدق په وستلو خيستاو سرا واجعل او جوړ کی لی ما د پارا ملذن کا خپل طرفنا سلطانن زور غلبرا کی ماتا طاقت را کی ماتا چې هغه طاقت ماته ذریعہ جوړ شي د استاد حاکمیت نافذ کول د پاره او د دې دعا کولم پکار دی او کوشش هم پکار دی ځکه چې تاسو سره طاقت وي نو استاد غ دین بمزور اوري او سورته نور کې آیت نمبر 55 سم کې الله تعالی ته خبره کړې ده چې تاسو د مونږه خلافت درکو په سورته حج کې هم او هغه به تاسو د پاره بیا ذریعہ جوړ شي د دې نظام د غالبولو او دا نظام خو دې د غالبولو د پاره سلطان النصيرا قوت غلبا نصيرا خپل مدد سره وقل او یا جاء الحق چراغل د حق وزهق او رکشلو الباطل باطل کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او مسجد حرام ته تشریف ویوړو نو بیا خپل همسا سره د بوتان غورځول او د آیات تلاوت کوو چراغ حق او رکشل باطل ختم شل باطل د ټول بوتان د ټول نظام ان الباطل بشک باطل کان دی زهوقا ختمدون کی ورکیدون کی وننزل ومنزل من القران د قران ما هغه هو چې هغه شفاء ده ورحمت او رحمت للمؤمنین مؤمنان د پاره ځکه چې رسول الله صلی الله علیه